د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ. دا ورځ په ګڼو هېوادونو کې د ښځو لاسته راوړنو په رسمیت پېژندلو، د توپيري چلند مخنیوي شعارونو او د دې ورځې په اړه د عامه پوهاوي ترسره کولو سره نمانځل کیږي. افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال که څه هم ښځو د کار او زده کړې په برخه کې ښه پرمختګ لاره، د کار په برخه کې د وزارت تر کچې او د زده کړو په برخه کې د ډاکټورا او تخصص تر کچې زمینه ورته برابره وه. خو د طالبانو بیا ځلي واکمنېدو سره دا هر څه په یو وار تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېدل. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګېده، د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ښځې له کارځایونو کورونو ته ستنې کړای شوې. ښځې د خپلو حقونو غوښتنو لپاره واټونو ته ووتلې، خو ووهل شوې، وټکول شوې، ډزې پرې وشوې او ان تر زندانونو ورسېدې. طالبانو په دې بسنه ونه کړه، بلکې پر دوی نیوکه کوونکي یې تخریبګرې یادې کړې. خو ښځې له خپلو غوښتنو په شا نه شوې. هغوی که څه هم له واټونو کورونو ته ستنې کړای شوې، خو له نامعلومو ځایونو یې په پټه بیا هم خپل د حقونو غوښتنو مبارزې ته دوام ورکړه. یو شمېر ښځې هېواد پرېښودو ته اړ شوې او د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب غږ یې د بشري حقونو هر ادرس ته ورساوه. که څه هم طالبان د ښځو د حقونو غږ نه اوري، خو د افغان میرمنو غورځنګونه په هېواد دننه او له هېواده بهر خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. دغه حالت باید مخنیوي وشي تر څو د افغانستان ښځې وکولی شي په ازاده توګه د یو انسان په توګه باندې ژوند وکړي او دوی ته باید خپل ټول حقوق ورکول شي او دوی وکولی شي چې زده کړې وکړي او هغه توانایی چې په دوی کې وجود دی او په دوی کې احساس کیږي د هغوی څخه باید استفاده وشي. ما هرگز را فراموش نمی‌کنیم که زنان افغان نماد شجاعت، مقاومت و امید هستند و هرگز اجازه نمی‌دیم که صدای زنان افغانستان در سکوت گم شود. و 8 مارچ برای ما تنها یک نمادین نیست، بلکه فریادی است که برای عدالت، برابری و بازگشت حق و کرامت زنان افغانستان است. د دغو غورځنګونو غړي د مارچ اتمه د ښځو د حقونو خوندیتوب او خپلو مبارزو لپاره یو ښه فرصت لري. اتمه مارچ یوازې د کال یوه ورځ نه ده، دا د هغو ښځو غږ دی چې کلونه یې په چوپتیا کې سختي تېرې کړې دي. د محرومو ښځو لپاره دا ورځ د زده کړو حق، د کار حق، د امن حق او د باعزته ژوند حق یادونه ده. نن موږ ټولو هغو ښځو ترڅنګ ولاړ یو چې د برابری او عدالت لپاره مبارزه کوي. 8 مارچ فرصت است تا از دستاوردهای زنان در عرصه‌های گوناگون قدردانی کنیم و بر اهمیت، همبستگی و حمایت متقابل تاکید ورزیم. بیایید با تجدید تعهد به ارزش‌های برابری و احترام در کنار هم برای ساختن جامعه عادلانه‌تر گام برداریم. جامعه‌ای که در آن هر زن بتواند با آزادی، عزت و فرصت‌های برابر زندگی و پیشرفت کند. 8 مارچ روز مقاومت ماست. ما قوی، شجاع و آماده مبارزه برای عدالت هستیم تا حق خود را بگیریم. د نجونو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه بې اغېز نه وو. یونیسف د 2015 کال د مارچ په 21 په یو راپور کې وویل چې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د روغتیا او اقتصاد برخو کې د منفي اغېز ترڅنګ هغوی په کم عمر کې د ودولو له ګواښ سره مخ کړي دي. اسلامي ممالک باید طالبانو باندې دغه روایت بدل کړي چې د کوم په اساس باندې دوی ښځې په محرومیت کې ساتي. افغان ټولنه خصوصا دیني علما مسؤلیت لري چې د افغانو ښځو د حقونو خوندیتوب خاطر باندې طالبانو باندې فشار راوړل سي او ورته وویل شي چې په هیڅ بهانه چې نه کلتوري شي کېدای شي او نه دیني ښځه باید محرومه پاتې نه شي. تاسو وینئ چې د ښځو ته د دوی د حقونو نه ورکولو له کبله نړیوالو په افغانستان باندې بندیزونه لګولي دي. د افغانستان شتمنۍ یې کنګل کړي دي. افغانستان سره کومکونه د نه کومک په برابر دي. نو داسې حالت کې دې وضعیت د طالبانو بندیزونه پر د افغانو ښځو پر حقونو باندې دا نه یوازې چې ښځې د اقتصادي، روحي، رواني او د مختلفو نورو مشکلاتو سره مخه کړي دي چې دې کې یو اجباري ودونه دي چې په ډېر کم عمر باندې انجونې ودول کیږي د یو چاته چې شاید د هغې سره آینده کې هغه د نورو لا
ډیر کورني مشکلاتو سره مخ شي او دا د دې باعث ګرځي چې د هغې نجلۍ ژوند هم تباه شي. د ښځو نړیواله ورځ په 1980 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپېژندل شوه او د نړۍ په کچه نمانځل کیږي. خو دا چې د افغان میرمنو مبارزې او هڅې به کله رنګ راوړي، وخت او د افغانستان حاکمیت به یې زوال.